د څلورمې پلې لواء مطبوعاتي دفتر څخه پر لېږل شوي خبر کې ویل شوي د اچین ولسوالۍ ولسونو تېره ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو سرښندنې او لاسته راوړنې وستایلې. په همدې موخه د اچین ولسوالۍ په اسدخیلو سیمه کې په جوړه شوې غونډه کې د ولسي جرګې غړي ډاکټر عصمت الله شینواري، قومي مشر حاجي ملک عثمان، د څلورمې پلې لواء قومندان برید جنرال محمد نسیم سنگین او د یادې ولسوالۍ ګڼ شمېر قومي مخورو او دیني عالمانو ګډون کړی و. قومي مشر ملک عثمان د خبرو پر مهال د امنیتي ځواکونو سرښندنې او لاسته راوړنې وستایلې چې په وینا یې د امنیتي ځواکونو د هڅو پایله ده چې نن د اچین ولسوالۍ ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفینو له شتون څخه پاکې شوي او دښمن ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي ډاکټر عصمت الله شینواري د ملي اردو د څلورمې پلې لواء منصوبین زړور او اتلان یاد کړل. شینواري د غراز د څلورمې پلې لواء مشرتابه څخه مننه وکړه چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې امنیتي ځواکونو او ملکی اداري واحدونو سره په پوره همغږۍ د امنیت ټینګښت لپاره د پام وړ هلې ځلې کړي دي. د څلورمې پلې لواء قومندان برید جنرال محمد نسیم سنگین بیا د اچین ولسوالۍ ولسونه په وطن مین یاد کړ چې په خبره تلې د هیواد د دښمنانو پر وړاندې د قانون په رڼا کې وسله راپورته کړي او د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ یې کړی دی. د اچین ولسوالۍ ولسونو د امنیتي ځواکونو په استازولۍ د څلورمې پلې لواء قومندان برید جنرال محمد نسیم سنگین ته د اعزاز پګړۍ ورپسر کړه او د امنیتي ځواکونو سرښندنې او قربانۍ هغوی ته په غاړو کې د ګلونو پاچولو سره وستایلې. د غونډې په پای کې د اسدخیلو مکتب ته څیرمه د یادو مسؤلینو او قومي مشرانو له لوري د یو جومات د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د څلورمې پلې لواء مطبوعاتي دفتر څخه پر لېږل شوي خبر کې ویل شوي دغه جومات د قومي مشر ملک عثمان او د ولسي جرګې غړي ډاکټر عصمت الله شینواري په مالی لګښت او د ولسونو پر مټ په یو پوړ کې په اساسي ډول جوړي.